ترکیې حمدالله محب ته د استانبول له هوایي ډګره د وتلو اجازه نه ده ورکړې. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سرچینې وایي چې افغانستان انټرنیشنل تلویزیون غوښتل په استانبول کې د اشرف غني د ملي امنیت له سراکار سره مرکه وکړي. سرچینو نن شنبې د چنګاښ پر 4 ویلي چې د افغانستان انټرنیشنل 10 کسیزه ډله هم په استانبول کې ده. دغه تلویزیون کابو 80 میلمانه هم دغه تلویزیوني بحث لپاره وربللي وو، خو ویل کېږي چې د ترکیې دولت محب ته اجازه نه ده ورکړې چې د استانبول له هوایي ډګره بهر شي. هغه په اوسني وخت کې له خپل بریتانوي پاسپورټ سره په هوایي ډګر کې په تمه دی. سرچینې تاییدوي چې ښایي له هوایي ډګره بیرته وګرځول شي. هغه د محمد اشرف غني د ولسمشرۍ پر مهال د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار و. هغه د امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې د مسلکي او پوځي وړتیاو نه لرونکو او بې تجربې کسانو په ګمارلو تورن دی. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.